راځئ نن په دې خبره کوو چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره تر ننه پورې خپلواکه ده یا وه. ما په دې اداره کې تقریبا 10 کاله کار کړی دی او اکثریت د کرکټ بورډ چې څومره کارکوونکي پخوا او که اوس دي، یعنې زه د دې شاهد یم چې ډېر په صداقت کار کوي او ډېر په شوق کار کوي. هغه هدف مې ټاپ منیجمنټ نه دی، څوک چې کارکوونکي دي. هغه که دغه اوسنی میر مبارز دی، هغه که حاجي صاحب احمد شاه احمدي دی، که پخوا څوک و، د دوی کار په صداقت وي، خو د دوی کار له مداخلو خالی نه دی. د دوی په کار کې مداخله هر وخت شوې ده. پخوا د افغانستان کرکټ بورډ اداره د چا په د زما له یادښته د جناب کرزي صاحب په وخت کې یوازې دغه اداره چې وزیر صاحب شهزاده مسعود ته وسپارل شوه، ډېرې مداخلې پکې نه کېدې. له هغه وروسته چې کله ډاکټر صاحب اشرف غني راغی، په کرکټ چارې چې وي مختار الله مخته وړلې، په داسې حال کې چې د کرکټ په الفبام نه و خبر، خو ټولې چارې هغه مخته وړلې. له هغه وروسته بیا ورو ورو د هر سړي د هر کارکوونکي شوق او علاقه په کرکټ کې وه. هر سړي به پکې ګوتې وهلې، که ادارې امور کې به یې کار کوو، خو مطلب که چې هر کې به وو، بس دوی به پکې مداخلې کولې. د جمهوري نظام په وروستي وخت کې بیا اجمل غني ته دا چارې وسپارل شوې. څوک چې فکر کوم د اشرف غني د تره زوی و، که خو همداسې ډېر نږدې سړی و، هغه ته وسپارل شو. هغه بیا پکې چې کومې مداخلې وکړې، تاسو ولیدل چې فرهان یوسفزی چیرمن راوست. نو اوس دغه چارې چې دي، اوس هم د ښاغلي انس لخوا نه مخته وړل کېږي. دا یو واضح خبره ده، ټولو ته معلومه خبره ده. نو د دې درې خبرو معنا دا ده چې کرکټ اداره هیڅکله خپلواکه نه وه او اوس هم خپلواکه نه ده. په داسې حال کې چې د کرکټ بورډ اداره باید ډېره خپلواکه وي، ځکه د ده بجټ چې د حکومت نه ورکوي، ډېر کم بجټ حکومت ورکوي. د ده ټولې پیسې د کرکټ نړیواله شورا ورکوي او د دوی سپانسرې چې کومې سپانسرې دي هغوی ورکوي. نو کرکټ بورډ اداره چې خپلواکه نشي، موږ غوندې ملکونو کې به دا مسلې هر وخت وي، دا جنجالونه به هر وخت وي او هیڅکله به هم ته دا سوچ ونه کړې، دا فکر به ونه کړې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دی، یوه خپلواکه ملي لوبډله وي او دغه لوبډله به تا ته یو ورځ نړیوال جام وګټي یا به تا ته یو کپ په نړیواله سطحه باندې وګټي. تاسو ته زه یو بله کیسه کوم. هغه دا ده چې د 2014 او 15 کې چې موږ کله انډر 19 ټیم جوړاوه، اول ولایتي میچونه وشو، بیا د زونونو په کچه وشو، خو بالاخره د هغې ټیم پایله دا وه چې خپلواک و. هغه ټیم هغه په خپلواک ډول جوړ شو. هغه د هغه وخت مسؤلینو ته دا دنده سپارل شوې وه چې موږ باید داسې یو انډر 19 ټیم ولرو چې په 2018 کې باید موږ نړیوال جام وګټو. دا د وخت مشرانو دا خبره کوله، دا ډېره سخته خلکو ته ښکارېده هغه وخت کې، خو موږ بیا په همغه 2018 کې ایشیا کپ وګاټه. هغه انډر 19 ټیم تاسو اوس هم وګورئ چې د هغې نه وروسته هغسې ټیم جوړ نه شو. بیا ګورئ دا د ایمرجنګ ایشیا کپ چې کله ټیم ورته جوړ شو، تر ډېره پورې دغه ټیم هم، ځکه د دې نورو مشرانو ډېر فوکس دې ټیمونو ته نه، دې وړو ټیمونو ته، انډر 19 او انډر 16 او انډر 23، دې ټولو فوکس په ملي لوبډله باندې وي. نو هغه ټیم هم ګوره انډر ایشیا کپ یې وګاټه او ځکه وړ لوبغاړي پکې انتخاب شوي وو. د هغې یو بیسټ پرفارمر د هغې لوبډلې زبید اکبري تر اوسه پورې اګنور ده، څوک یې کیسه کې هم نه دي چې دغه مې یو پلیر و که نه و. نو دا په دې خاطر باندې کېږي چې په نیشنل ټیم کې بیا زموږ او ستاسو چې کله لوبغاړي انتخابېږي، دلته بیا انتخاب چې وي دا سم نه وي. په دې باندې باید اقرار وکړو. انتخاب چې د اکثره موږ ټیم چې د 2-3 ډلې ده، د شهیدي صاحب یوه ډله ده، د راشد صاحب بله ډله وه. خو د راشد کمال دا و چې هغه به وړه لوبغاړي ټیم ته انتخابول، هغه به عظمت غوندې سړي ته چانس ورکوو، هغه به درویش غوندې سړي ته، هغه به ګربز و ابراهیم و نور احمد و غضنفر و داسې کوالټي پلیران یې پیدا کول، چې دا یو زما له نظره دا یو مثبت سوچ دی. او دا نور سوچونه چې دي، دا نورې ډلې چې دي، دوی د کرکټ په خیر نه دي. مسله دا ده، د دوی یوه خو ډله ده او بل دوی د کرکټ د خیر په ځای د خپلې بقا لپاره سوچ کوي چې دوی باید څنګه په لوبډله کې پاتې شي. اوس دا راشد سره هم دوی هم دغسې کار وکړه. خیر د راشد کیسه خو ډېره واضح وه چې هغه کله
تاسو بار بار هغه خبره په کار نه ده چې ولې لرې شو، خو له راشد سره چې کوم ډول سلوک وشو زه فکر کوم دا ورسره نه و په کار. د افغانستان یو سوپر سټار لوبغاړی دی او لوبغاړی وو په نړیواله کچه هایست وکټ ټیکر په T20 کرکټ کې. دا د افغانستان لپاره اینډ اف د ډے یا د ورځې په اخر کې د افغانستان نوم ورسره اخیستل کیږي. د غومره اچیومنټ په ټوله دنیا کې څوک نه لري، نو راشد لري. دا ستا بالکل چې دا د افغانستان برکت دی، خو هغه خپل دند صحیح مخ ته وړي دی، خپل کار یې صحیح کړی دی. نو ډیر سرخوږول په دې شیونو نه یي په کار. زما له انده په دغسې دریمه درجه ملکونو کې لکه افغانستان غوندې دلته په دې ملکونو کې هېڅ هم خپلواکه نه یي، یو چا پورې تړلي او هغه کس په څنګه چې زړه وغواړي کرکټ هماغسې هغه کیسه هماغسې مخ ته وړي. نو زموږ کرکټ چې دی شخصي شوی دی د یو کس لخوا نه او هېڅکله خپلواک نه و. که نه تاسو ما ته ووایئ چې په اوسني اجرایوي رئیس کې کومه کوالټي ده چې دا 4-5 کال دی چې د اجرایوي رئیس دی، د خاص کوالټي ما ته وښایي، یا د دې چیرمین صاحب یوه کوالټي موږ ته وښایي، کومه برنامه دی لري، ځانګړې برنامه چې دی پاتې دی. اوس د افغانستان کرکټ چې دی داسې کس غواړي چې هغه افغانستان ته یو ورلډ کپ وګټي، داسې چیرمین غواړي چې هغه داسې ستراتیژي جوړه کړي، داسې CEO غواړي چې داسې ستراتیژي جوړه کړي چې هغه یو ورلډ کپ وګټي. هغه د افغانستان EPL پریمیر لیګ بیرته فعاله کړي، ژوندی کړي. د افغانستان پلیران د نړیوالو لیګونو په ځای د افغانستان په کورني لیګ باندې ماړه کړي، هلته دوی ته د پیسو ګټلو زمینه سازي وکړي. بیا ستا کرکټ نه یو شی جوړیږي. که ته دغسې ټوله ورځ د لوبغاړي په لیګونو کې مصروفه یې چې ته دغه نه لري، لوبې نه لري، نو لوبغاړي به ځي اخوا. نو د دې ویډیو مطلب دا و چې تاسو ډېر تشویش مه کوئ. د افغانستان کرکټ چې دی نه پخوا ولاکه خپلواک و نه اوس خپلواک دی. د کرکټ بورډ اداره پخوا به هم د یو شخص تر انحصار لاندې دغه کرکټ اوس هم دی، یو کس یې انحصار کړی دی او بس هماغه هر چارې مخ ته وړي چې څه یې زړه غواړي کوی شي. پرون راشد بله ورځ به وګورئ نبي به د ټیم نه دی، دغه فکر کوم د سریلانکا د ټور نه وروسته نبي د ټیم نه ډراپ کوي. صحیح ده، نبي باید ډراپ شي، ریټایر شي، خو په یوه طریقه په بې عزتۍ نه. موږ هدف دا دی چې چا لوبغاړو ته باید په بې عزتۍ باید لرې نه شي، ځکه دې لوبغاړو افغانستان ته ډېر څه ورکړل او د افغانستان نومونه خان دوی روښانه کړی دی. مننه.